د روانې ډسمبر میاشتې پر 10مه نیټه د روسیې پارلمان د قانون هغې مسودې ته مثبته رایه ورکړه چې د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه د طالبانو لرې کېدل ممکنوي. په دې کار سره روسیه له طالبانو سره د اړیکو پیاوړي کولو کې یو ګام نور هم رامخکې شوه. د ترهګرۍ ضد قانون کې له لیستونو د حذفولو انتخاب نشته. دا په اصل کې یو قانوني خلا ده. په همدې حال کې ښایي داسې حالت منځته راشي چې دا وړ سازمانونه چې د روسیې د قانون له مخې ترهګریز ګڼل کیږي وشي کولای پر اساسي ډول خپلې موخې او تګلارې بدلې کړي او ترهګریز فعالیتونه ودروي. د قانون د دې مسودې بدلیدلو لپاره د روسیې د سنا تصویب او د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک ته اړتیا ده. تر دې وړاندې پوتین له طالبانو غوښتي و چې د افغانستان حالت کې د ښه والی راولي. هغه ویلي چې د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو لپاره د دغه هیواد له نورو بنسټونو سره یوځای کار کوي. د روسي پارلمان کې د یو پر 3 مرحلو تایید سره د ترهګري سازمان په توګه د یوې ډلې درجه بندي په موقتي ډول د محکمې له لوري درېدای شي. له ترهګریزو یا منع شویو سازمانونو څخه د طالبانو د نوم لرې کول له اوږدې مودې راهیسې په روسیه کې د بحث وړ موضوع ده. دا لایحه داسې حال کې تصویب شوې چې 2021 کال کې واک ته د طالبانو رسیدو وروسته دغه ډله له روسیې سره ښې سوداګریزې او سیاسي اړیکې لري. موضوع زیاتتر اهمیت ما و هدف ما زموږ موخه او ارزښت د روسیې د نفتي موادو صادرات دي. البته قزاقستان هم غواړي د تورغونډۍ او سپین بولدک له لارې یو اندازه صادراتي مواد د سویلي اسیا بازارونو ته ولېږدوي و همچنان از راه سپین بولدک به بازارهای جنوب آسیا برسانه. طالبان په 2003 کال کې د روسیې د ترهګریزو سازمانونو نوملړ کې شامل شول. په دغه لیست کې له شامل هرې ډلې سره اړیکه په روسیه کې تعقیبېږي. په همدې حال کې د طالبانو هیئت د مسکو په کوربه‌توب یو شمېر ناستو کې هم ګډون کړی. روسي چارواکي افغانستان کې د ثبات سره د مرستې لپاره طالبانو سره د خبرو پر تعامل ټینګار کړی، خو د دغه تناقض په اړه یې له پوښتنو ډډه کړې. نړیواله ټولنه له طالبانو سره د تعامل پر څرنګوالي ژور فکري اختلاف لري. د 3 کلونو په تیریدو سره لا هم طالبان کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اوسنی واکمن د سیمې له لویو قدرتونو سره دوه اړخیزې اړیکې لري.